نړۍ هېوادونه. د نړۍ هېوادونه یوه معلوماتي او په زړه پورې خپرونه. د نړۍ هېوادونه تاسې له نړۍ سره اشنا کوي. دغه خپرونه تاسو د نړۍ د جغرافیوي، تاریخي، سیاسي، اقتصادي او فرهنګي بهیره خبرې. که غواړئ چې د نړۍ په اړه معلومات ترلاسه کړئ نو د ننګرهار ملي راډیو څخه د نړۍ هېوادونه مه هېروئ. دغه خپرونه هره دوشنبه سهار 10 بجې او بیا ځلې سې شنبه مازدیګر 4 بجې اورېدلی شئ. د خپرونې کوربه خاکسار زیب. د ننګرهار د ملي راډیو قدرمنو اورېدونکو سلامونه احترامات مو منئ په دې تمه چې روغ جوړ خوشحاله اوسئ. قدرمنو اورېدونکو د نړۍ د هېوادونو د پېژندنې خپرونه په خپرونه کې زه خاکسار احمد زیب سره د خپلو تخنیکي ملګرو ستاسو په خدمت کې یم او د نړۍ د هېوادونو د پېژندنې خپرونه درته وړاندې کوم په دې هیله چې تاسو هم د خپرونې تر پیره سره پاتې شئ او دا خپرونه واورئ. ګران اورېدونکو په نننۍ خپرونه کې تاسو ته د ایټالیا هېواد په باره کې معلومات برابر کړي دي. په خپرونه کې د ایټالیا نه موږ افغان مهاجر هم لرو. هغه نه به د ایټالیا هېواد په باره کې معلومات اورو چې هغه په ایټالیا کې اوسیږي. د 2م کال دی چې په ایټالیا کې مهاجر دی. میلمه زموږ دی متیولا زاهدي د کابل ولایت اوسیدونکی دی چې د اوس لپاره د مسافرۍ شپې ورځې په ایټالیا هېواد کې تېروي. هغه نه به د هغې ځینې اوسیدونکو په باره کې معلومات اورو خو په سر کې راځو د ایټالیا هېواد په باره کې زه لږ لنډ معلومات در کوم. بیا به هغه سره د نټ له لارې مرکه کوم. هغه را سره د سکیپي د لارې انلاین دی. د ایټالیا هېواد د نامه لنډیز نښه په انګلیسي ژبه کې IT دی. رسمي نوم یې د ایټالیا جمهوریت او نړیوال نوم یې ایټالیا ده او سیمهیز نوم یې ریپبلیکا ایټالیا او پخوانی نوم یې د ایټالیا پاچاهي ده. قدرمنو اورېدونکو ایټالیا هېواد په ختیځه نیمه کوره، شمالي نیمه کوره، ایټالیا د اروپا په جنوبي برخه کې، د تونس افریقا په شمال ختیځ لور کې، د مدیترانې په سمندرګي کې، د ختیځ طول البلد د 18 درجو نه تر 18.5 درجو او د شمالي عرض البلد د 14.5 درجو څخه تر 40 درجو په منځ کې موقعیت لري. قدرمنو اورېدونکو ایټالیا هېواد 3,12,030 کیلومتره مربع پراخوالی لري چې شمال ته سویس، سویزرلینډ او شتاین، شمال ختیځ ته اوتریش، جنوب ته د مدیترانې سمندرګي ایوني سیند او تورنین سیندونه، ختیځ ته د ادریاتیک سمندرګي ایونین سیند، سلوانیا، سان مرینو او لویدیځ ته ترنین سیند، مدیترانه، فرانسه او واتیکان هېواد موقعیت لري. په وچه کې د ایټالیا هېواد د ټول پول اوږدوالی 1932 کیلومتره دی. دا هېواد له اوبو سره 1600 کیلومتره ګډه پولې لري. د ایټالیا هېواد د مهمو غرونو څخه د اپنین غرونه دي چې د شمالي الپ په جنوبي برخه کې پراته دي. د لوړو څوکو څخه یې برنینا څوکه ده چې 3120 متره جګوالی لري. همداشان په دې هېواد کې نور مهم غرونه هم شته دي چې د دې غرونو د دې هېواد یو شمېر سیندونه هم سرچینه اخلي چې دې سیندونه د کرنې په برخه کې استفاده کیږي. قدرمنو اورېدونکو راځو په خپرونه کې د خپرونې میلمه ته زاهدي صاحب په سر کې درته ښه راغلاست وایم په دې تمه چې روغ جوړ خوشحاله اوسئ او د مسافرۍ شپې ورځې باندې په خوښۍ خوشحالۍ تېرېږي. که قدرمنو اورېدونکو ته خپل ځان وپېژنئ. زما نوم بابکر خیل کابل د سوربي ولسوالۍ او د تهزین خاص کلي اوسېدونکی یم چې 2 کاله کېږي پر ایټالیا کې ژوند کوم. بیا هم مننه زاهدي صاحب. که په دې اړه معلومات راکړئ چې ایټالیا هېواد غرنی هېواد دی او که هوار؟ بلکل دا یو غرنی هېواد ده چې زیاتره غرونه لري او هغه د غرونه ډېر ښایسته او شنه دي، پر ونو باندې پوښل شوي دي او زیاتره خلک یې په غرونو کې ژوند کوي دلته. زاهدي صاحب که په دې اړه معلومات راکړئ چې په ایټالیا هېواد کې د چکر لپاره په غرونو کې ځایونه شته که نه؟ ځایونه لري په غرونو کې د چکر لپاره او د سیاحت لپاره. دوی اصلا خلک یې راځي دې هېواد ته په چکر لپاره د مخکې اروپا نه، خصوصا خپل مرکزي عبادتګاه ته راځي، واتیکان ته یا دې هېواد قدیمي اثارو ته راځي. دوی داسې خاص ځایونه نه لري په غرونو کې چې خپل سیاحت لپاره یا چکر لپاره لاړ شي، ډېر کم ځایونه لري. ښه زاهدي صاحب تاسو په خبرو کې وایي چې دې هېواد د تاریخي ځایونه خلک لیدنه کوي. د تاریخي اثارو نه کوم ډېر مهم تاریخي اثار دی چې خلک ورته د لیدو لپاره ورځي؟
له تاریخي اثارو نه یو اثار دی چې 2.5 کلن تاریخ لري، ریاست جمهوریه و د کولوسیو په نام باندې یادېږي چې د روم په مرکزیت کې واقع ده او واقعیت لري. او بل مهم مشهور ډېر ښه ښایسته موزیم لري چې ډېر پخواني وختونه هغه پخواني اثار یې پکې پراته دي. ښه ظاهري صاحب که په دې اړه معلومات راکړي چې په ایټالیا هېواد کې مهم سیندونه شته که نه، او د دې سیندونو نه د کرنې په برخه کې استفاده کیږي که څنګه، او د سیندونو په غاړه باندې د سیل او تفریح لپاره همداشان حوضونه جوړ شوي؟ اصلي سیندونه خو دوی له جهاني سیند سره بارډر لري او واقعیت لري، او څنګه سیند تېر شوی چې تاسو بهتره معلومه د یونان او د فرانسې د جهاني بحر ده او د ساحل یا د چکر لپاره ډېرې ښې ساحې لري د سیند په غاړه باندې چې د ګرم موسم په وخت کې ټول خلک د چکر لپاره ورځي هلته او خپل هغه چکر تجلیل کوي. او هغه نه بعد له دې اوبو څخه استفاده کېدای شي په ډېرو ځایو کې اوسي، اصلا هغه جزیرو کې چې له سیند سره نږدې په هغو ټولو کې کېږي ترېنه و زیاتره د برق لپاره زیاتره هغه ترېنه اخلي فایده، او د کرنې لپاره زیاتره ځایو کې فایده ترېنه اخلي د سیندونه. ظاهري صاحب که دې ته راشو چې په ایټالیا هېواد کې ډېر ګرځېدلی، هغه هېواد به ډېر ښکلی وي، څه احساس کوي هلته خوشحاله یې که خفه؟ په یو لحاظ باندې چا خبره چې دې هېواد ته وګورم او بیا خپل هېواد ته ورته د دې خلکو فکر او نظر او ترقي ته نظر وکړم، خپل هېواد صرافیات کم ډېر یو ځان ډېر راته کم او په فکر کې ډوبېږم چې وایم ولې ملک 40 کاله کېږي د روس له وخته نیولی، هغه نه بعد د روس چې لاړ 10 کاله 20 کاله هغوی وجنګ، هغه نه بعد بیا داخلي جنګونه د مجاهدینو پارټي حزبونه راغلل، هغه نه بعد بیا طالبانو حکومت راغی، اوس دا 10 کاله کېږي چې دا کرزي جمهوري دولت ده او له تر اوسه پورې ترقي نه ده کړې، د افسوس ځای ده. او بیا د خوشحالۍ احساس ډېر کم ده او د خفګان احساس ځکه دا ده چې له خپل ملک څخه لرې او مسافري ژوند د تېرې خلک هر څنګه چې زه د افغانستان که زه دلته ایټالوی هم سم ما ته سټیزنشپ د دې هېواد راکړي، خو زه د خپل ملک هغه تیږه چې ده ځکه هغه زما ملک ده، زه باید په هغه باندې فخر وکړم. تاسو چې په لومړي سر ایټالیا هېواد ته لاړې ستاسو لپاره مهم جالبه کوم شی و؟ بیخي جالب دا و چې کله زه کته شولم په ژبه نه پوهېدم، اصلا انګلیسي ژبه باندې خو عموما پوهېږي، نو دې ځای خلک چې دی بعضې نه پوهېږي، که پوهېږي نو زباني تضاد لري، نه غواړي چې په بله ژبه باندې خبره وکړي بغیر د خپلې ژبې نه. نو ما چې کله زه کته شولم نو ما له یو چا نه پوښتنه وکړله چې غواړم ټرانسلیشن پیدا کړم، هغوی ما ته وویل موږ نه پوهېږو. نو ما هغه دا فکر وکړم چې چېرته زه د دوی په ژبه باندې کېدای شي ما د خپل مشکل حل کړی وای، خو کله چې ما ډېر 12 ساعته بعد د پیاده تګ نه بعد ما خپل ځای پیدا کړ چې ټوله شپه ما سفر وکړ پیاده سره له شپږو نور افغانان هلکانو ملګرو سره. دغه نه بعد ما بیا ټرانسلیشن پیدا کړ، دغه نه بعد زه بیا د هغه د ملک پایتخت ته راورسېدلم روم ته. ظاهري صاحب که په دې اړه معلومات راکړي چې د ایټالیا هېواد د خپلې ژبې تر څنګ په نورو ژبو غږېږي که نه؟ د یونان، د ایټالي او د سپاین او دا رقم د پرتګال لاتیني ژبې دي چې په لاتیني ژبه باندې دوی خبرې کوي، او د دې ځای خلک د ایټالي خلک چې دي وکړي، او اصلا د یونان خلک هم کم خلک په انګلیسي باندې پوهېږي، په انګلیسي ژبه باندې خبرې کوي، ځکه چې دا یو جهاني ژبه ده او په لحاظ انټرنیشنل ژبه ده، ځکه زیاتره هغه خلک په انګلیسي باندې پوهېږي. او دې ځای خلک زړه طبقه دومره نه پوهېږي، ځوانه طبقه اوس فعلا په مکتبو کې شروع کړې ده. د ایټالیا هېواد په تعلیمي مرکزونو کې د خپلې ایټالوي ژبې تر څنګ نوره کومه داسې بینالمللي ژبه لکه انګلیسي ژبه شوله تدریس چارې پر مخ بیول کېږي؟ فعلا دوی اوس هغه په نوې طبقې لپاره په انګلیسي ژبې باندې ډېر زور اچولی، ځکه چې دا یو انټرنیشنل ژبه ده، په مکتبو کې ورته شروع کړې او رسمي مضمون ده. او دوی اصلا بالکل په اسپانیا چې یو هېواد ده له پرتګال سره نږدې، له فرانسې سره نښته، په دې ژبه باندې زیاتره خلک خبرې کوي، ځکه چې وربونه او هغه بعضې فعل او ماضي دا حالتونه چې دي ډېر یو شی نه دي، خو فرق نه لري، کولی شي اسانه ده، کولی شي ووایي، او دوی ټول پرې پوهېږي زیاتره خلک.
او که په دې اړه معلومات راکړئ چې په ایټالیا هېواد کې د کومو هېوادونو خلک ډېر اوسېږي؟ زیاتره خلک هغه خلک چې د کار لپاره راځي د روماني دي، دلته د ژوند کولو لپاره، همدارقم د البانیا خلک دي چې زیاتره، او ډېر کم د اسیا او د افریقا خلک چې ژوند کوي د اوسېږي د ایټالیا. د اوسېدونکو رویه د مهاجرینو سره څنګه ده؟ مهاجرین پکې خوشحاله دي نه دي خوشحاله؟ زیاتره مختلف فکرونه، مختلف خلک دي پکې، او زیاتره خلک چې دي لکه مهاجر سره ښه چلند کوي، بعضو سره بد چلند کوي، خو اصلا چې دوی لکه هغه د مخکې اروپا په خبر به زه درته وکړم، لکه جرمني سو یا فرانسه سو یا لندن سو یا ناروې سو یا ډنمارک سو یا سویډن سو، دې خلکو باندې دوی کومه رویه چې له مهاجرو سره کوي نه کوي، ځکه چې دوی هر مهاجر په سر باندې له یو ان نه له او ایم نه زیاترې روپۍ اخلي، او دوی له هغه مهاجرو ته چې دلته اوسېږي ډېر یو کم مقدار باندې 6 میاشتو لپاره کولی شي کور ورکړي، او ډېر یو کم شي باندې دوی وساتي، او 6 میاشتې بعد نو هغوی کولی شي یو ځایونه یې ورته جوړ کړي چې کمپ په نامه باندې یادېږي، هلته ځي او هملته ډوډۍ او د شپې ځای ده، او نور کار پسې به خپله سړی ګرځي پیدا کوي، به یې دا رقم لکه د نورو هېوادو غوندې دوی مهاجرو ته کوم خاص اهمیت نه ورکوي. ښه، مننه زاهدي صاحب. که په دې اړه معلومات راکړئ چې د ایټالیا هېواد اوسېدونکي د کوم مذهب پیروي کوي، همداشان د هغې د مذهب تر څنګ په نورو مذهبونو باندې کومه پابندي شته که نه؟ دوی خپله زیاتره خلک چې دي کاتولیک مذهب پیروان دي، او بعضې د عیسوي دین هغه دي د پیروان دي، او نه هر مذهب ته دوی احترام لري، یو مذهب احترامي دوی نه کوي، هر چا ته دی که هغه د رنګ لحاظ نه وایي، که د سپینې که تورې، که د کاتولیک مذهبي، که مسلماني، که هندوی، که عیسوي، هر چا ته دوی احترام لري، هر چا ته دوی احترام سترګه باندې ګوري، او مهمه دا ده چې یو سړی پاک زړه ولري، پاک زړه مهم ده، او دوی چاته نه ضرر رسي او نه چاته څوک له ځان نه ټیټ بولي، او خپل دین اصلا مذهبي دا خپله یو مذهبي مرکزي دولت د دوی خپله ډېر اهمیت او ډېر احترام لري خلکو ته، چې هغه هر څوک هر مذهبي اذان خو یو طبقه هغه د اذان نشي کولی چې په جهر باندې وکړي، ځکه خپل وختونه لري، نو او اوس ته په روم کې کوم مرکزي هغه چې هلته هغه ساحه چې عرب زیات اوسېږي، ډېر یو غټ چې ډېر پخوا جوړ شوی دی، یو غټ مرکزي مسجد ده، او نورو دا کوم کار کې چې زه اوسېږم دلته هم د عرب د یو مسجد جوړ کړی چې هم د ښځو لپاره هم د نرانو لپاره د ممانعت نشته، څوک چې ځي مانځه ته څوک غواړي نه ځي، چا باندې ممانعت نشته، او نه چا ته څوک ضرر رسي، هر څوک کولی شي خپل دین، خپل ځوان، خپل کار پر مخ باندې بوځي. او زاهدي صاحب، که په دې اړه معلومات راکړئ چې د ایټالیا هېواد اوسېدونکي اخترونه لري که نه، او که اخترونه لري کوم اخترونه دو اخترونه دي؟ دوی اصلا اختر چې ده 2 ورځې ده په کال کې، یو خو دا نوی کال نه، خو خیر نوی کال نه، دوی پاسکو ورته وایي اصلا ایټالویان چې دلته په ټول نړۍ کې تجلیل کېږي. یوې غټ اوله ورځ غټ اختر ده، او 2 ورځې وړاکی اختر ده، دا 2 ورځې تجلیل کېږي، حتی 3 ورځې چې رسمي دولتي رخصتي لري. او د ایټالیا هېواد اوسېدونکو ملي لباس کوم لباس دی؟ اصلا همدا کوم درته وایي ځوانه طبقه د جنس هغه یو قسم توبای پتلون موږ ورته چې ورته له دې څخه استفاده کوي، ځوانه طبقه ځوانان چې زړې چې دي هغه ټوټۍ غونه استفاده کوي د ټوټې له پتلونو څخه، او بیا زیاتره رسمي خلک چې دولت کې وظیفه لري هغه ځواني کې هغه جوړي باید په خپل پتلون او نیکټای منظم خپل لباس. او مطیع الله زاهدي صاحب، که په دې اړه معلومات راکړئ چې د ایټالیا هېواد اوسېدونکي خپل کلتور فرهنګ ته څومره ژمن دي تر اوسه پورې، یعنې خپل پخوانی کلتور ساتلی؟ ازادي ده، هر څوک کولی شي هر څه وکړي، خو خپل فرهنګ او خپل هغه ته احترام لري، خو دومره نه پسې ګرځي لکه موږ او تاسې څومره قوي او حقیقي یا کلک پرې ولاړ یاست، دوی دومره پروا خاص نه ساتي. او که په دې اړه معلومات راکړئ چې ګرمي په کومه میاشت کې وي او یخني په کومه میاشت کې وي، ژمی څه ډول دی او اوړی څه ډول دی؟ دا له هغه سره ډېر کم فرق لري له پاکستان او افغانستان. دا جولای هست، دغه 3-4 میاشتې ډېرې ګرمې دي، او دغه د ژمي موسم چې کومه چې په افغانستان کې د دلته 1 هفته واوره کېږي، نو هغه هم کله وشي کله ونیسي، خو سږ کال یې چې په دلته له یو ایټالوي نه ما پوښتنه وکړه 20 کاله بعد د اولینه واوره ده چې وسوله، چې حتی روم یو ډېر ګرم ښار ده، هلته مو وسوله
د 2-3 هفتو لپاره دا واوره زښته زیاته پرته وه. کومه چې د افغانستان او د پاکستان موسم د همغه رقم د خیر هوا یخه ده، ډېره یخه ده نظر له اسیایي دولتونو. او د ایټالیا هیواد د مهمو ښارونو څخه کوم ښارونه دي چې ډېر خلک پکې اوسېږي او د ژوند ښې اسانتیاوې کومو ښارونو کې ورته خلکو ته برابر شوي دي؟ همداشان خلک یې په کلیوالو سیمو کې ژوند کول د ډېر خوشحالۍ او که په ښارونو کې؟ مهم ښارونه یې چې دا ولې پایتخت د روم او بعدن د سیاحت په لحاظ باندې چکر باندې راځي. وینیزیا ورته وایي چې بحري ښار ده، ټول ښارونه په بحر کې هغه لري، ټول کورونه هر څه حتی وړي کشتیګان لري چې خپلو کورو ته خلک پکې ځي. وینیزیا ورته وایي. او میلانو یو ښه غټ ښار یې ده چې نوم لري. تورینو همداسې بولزانو چې له جرمني سره سرحد لري، زیاتره خلک په تودیسکو لکه جرمني ژبه په ایټالوي ژبه باندې خبرې کوي. دوی مهم کارونه دي. دو مهمې جزیرې لري چې سیچیلیا او د سرډینیا په نامه باندې یادېږي. زاهدي صاحب که دې پوښتنې ته ځواب راکړي چې په ایټالیا هېواد کې ماشوم پیدا شي که جنیو کاله کې د هغې ځای اوسېدونکي خپل ماشومان ته څومره خوشحاله وي او څومره ماشومان راوړي، د ماشومانو د پیدایښت مراسم یې څه رقم ته وي؟ د ماشومانو په لحاظ باندې دوی راوړنه کمه ده، ځکه اخري دوم ماشوم ده، که هغه جنۍ که هغه هلک فرق او دوی ته فرق نه لري. نو هغوی داسې خوشحالي هم پرې تجلیل کړي. هغه نه بعد خپل عبادتګاه ته بیایي. عبادتګاه کې خپل کوم امام یې چې د هغه خاص څه اوبه ورکړي او کومه هغه خپل کوم کتاب یې چې دی دوی په کوم کتاب کوم مذهب یې پیروان یې د هغې یو څو خبرې پکې او په سر باندې یو څه چا خبره یو لاس پرې راکش کاږي او 2 جامه واړه اوبه پرې اچي نور ځي او د تولد ورځې خال مانځي، ځکه چې په رستورانتو کې په دعوتونو کې ښه په شان او شوکت سره تجلیل کېږي د پیدایښت ورځې. مننه زاهدي صاحب. که په دې اړه معلومات راکړئ چې په ایټالیا هېواد کې زده کړه څو مرحلې لري او ماشوم څو کلن وي چې ښوونځي ته یې لیږي؟ اصلا دوی چې کله ماشوم پیدا سي 2 کلن سي 3 کال باندې دوی یو ابتدایي صنف ته لیږي چې د چوکۍ نه شروع چې کومه سي چوکۍ کښېني او سایکل کومه سي سپارېږي او مکتب ته باید کومه سي آینده کې لاړ سي له پلار سره یا له هغه سره کومه سي راویه وکړي چې یو ځای ته لاړ سي. او مکتب یې 3 مرحلې لري، لکه اول د ابتدایي منځنی لکه اتم سم صنف شو، هغه نه بعد بیا 2 کلن کالج لري چې موږ 14 پاس ورته وایو، 14 صنف ورته وایي. دا رقم هغه نه بعد بیا دوی په دې 2 کلن کالج کې خپلې رشتې تعین کړي چې کومې رشتې سره دوی علاقه لري. ښه، که په دې اړه معلومات راکړئ چې د ایټالیا هېواد ځوانان د مکتب نه فارغ شي د کومو پوهنځیو سره ډېره مینه لري او چې د پوهنځیو نه فارغ شي یعنې پوهنځي ختم کړي، دولت ورته د کاروبار زمینه برابروي او که شخصي کاروبار ځان ته برابروي؟ دوی چې کله فارغ سي مختلفې شعبې دوی ټاکلي، مختلفو پوهنتونونو نه فارغ دي، څوک د ادبیاتو له پوهنتون، څوک د زراعت له پوهنتون، څوک د انجینرۍ له پوهنتون او زیاتره هلکان ځوانه طبقه د برقي انجینرۍ سره له ساختماني انجینرۍ سره علاقه لري. او هغه نه بعد چې فارغ سي چې دولت سهولت ورته دولت کې وظیفه اخلي، هغه څوک چې دولت سره علاقه نه لري یا معاشونه کمې د خپل یو شخصي تجارت شروع کړي له شخصي انجوګانو سره، کوم چې په افغانستان کې د همدغه رقم وظیفې اخلي له شخصي کمپنیانو سره. لکه دې ځای هېواد چې د موټرو جوړولو ډېر یو خاص مرکز لري او ډېر ښه موټرونه د فیات په نامه یو کمپنۍ ده چې دغه موټرونه واردوي. زیاتره ځوانان یې په کار کوي چې مهم مرکزونه په هر ښار کې نمایندګیانې لري. سمه ده، بلکل. او که په دې اړه معلومات راکړئ چې په ایټالیا هېواد کې واده هلک او جنۍ په خپله خوښه کوي او که د مور و پلار په خوښه کوي، او که واده وکړي بیا خپلې کورنۍ سره څومره پاتې کېږي، وخت ورسره تېروي که نه تېروي، او که بېلېږي؟ چې دوی 18 کلن سي او بښنه غواړم 14 کلن سي نو هغه د مکتب کې که په هغه کې دوی هغه د خپله جنۍ ملګرې پیدا کړي. هغه نه بعد بیا دوی خپل ځان ورسره مخه بیا یې تر 13 کلنۍ پورې که چېرته خوښه یې له دې سره کولی چې واده وکړي او حقیقي ژوند دوی له 13 کالو نه بعد شروع کوي. او وادونه چې د هر چا خپل کار ده، نشي کولی چې فامیل د ممانعت وکړي چې فامیل ښه نه ده یا دې سره ته واده وکړې یا دې سره نه د هر چا کار کولی شي بل ملک مهاجر سره واده وکړي، د هر چا خپل څوک چا ممانعت نشي کولی، حتی که پلار یې که مور یې.
او که په دې اړه معلومات راکړئ چې په ایټالیا هېواد کې د ژوند تمه په منځنۍ توګه څو کلنه ده او خلک څو کلنۍ ته ورسېږي مړ کېږي او همداشان د کومو مرضونو امراضو څخه خلک مړ کېږي. احترام په غیر درته وایم د افغانستان خلک چې کومه چې احترام یا د عیسایي دولتو خلک لري نه لري دا خلک دومره مینه که غټ سي واده د هر چا خپل مسؤلیت خپل ځان پر مخه بیایي پلار یې ممانعت نشي کوی پلار یې که سپین ږیری له کار نه هغه سوی خپل دولت هغه څه معاش مور ته ورکوي او بعضې چې پلار مور یې ډېر ځای پسې دوی خپله لکه د ماشومانو غوندې یو کودکستان چې افغانستان کې ورته وایي لري چې دولتي خلک د هغوی سرپرستي کوي او دوا یا مریض یا ډوډۍ ورکوي د هغو ځان پر مخه بیایي او زوی او مور یې ښځه چې دا خپل ځان پر مخه بیایي څوک چاته نه غواړي ځان خپل احتیاج کړي او مینه لري دومره مینه نه لري که زه بیا هم درته وایم د افغانستان او پاکستان او د ایران او د آسیایي دولتو خلک چې د ځان تر آخري سلګۍ پورې له خپل پلار او مور سره مینه لري هغونه مینه دوی خاص نه لري ورسره. او چې مړه شي د دوی د مرګ مراسم څنګه دي؟ خلک خفګان ښکاره کوي نه ښکاره کوي جنازه ورپسې کېږي نه کېږي او په کومو ځایونو کې ښخوي؟ دوی اصلا چې زیاتره خلک یې دا دوی تاسو ته به معلومات الکولو څخه استفاده کوي د الکول آخري منبع چې د مرګ ده زیاتره خلک یې ډېر عمر لري حقیقت خبرې 90 کلنې 100 کلنې له هغه نه بعد دوی مړه کېږي عمر زیات وي نو زیاتره خلک یې همدا ذهني بیمارۍ نه مړه کېږي چې اصلا ډاکټري لحاظ نظر ته هغه څوک چې همیشه شراب څښي د هغوی دا عصبي ریښې چې دي ډېرې ضعیفېږي آخر له یو قلبي عملیې یا له عصبي رشتو څخه دوی خپل ژوند له لاسه ورکوي نو زیاتره مرګ یې چې دی د مریضۍ له لحاظ نه ده زیاتره مړه کېږي او دوی زیاتره ډېر د هغو حیواناتو غوښې خوري چې هغه ډېر مکروبونه او ډېر هغه پکې موجود دي خو دوی ته ښه ښکاري ځکه دوی وایي چې دا ډېره پاکه غوښه ده موږ ته او چې کله مړ سي نو هماغه خپلې کلیسا ته یې وړي چې خپل عبادتګاه ته یې وړي هلته صرف لمونځ پسې نه کوي او مینځ یې ځان یې ورته مینځي او په ګلانو باندې پټوي او بیا وړي هغه خپل پدري هغه ته د هدیرې ته چې دوی یو ځای اخلي هغه کې اپارتمان جوړوي او په اپارتمان کې خپل ځایونه د خپل هر فامیلي معلومي د پخوا نه یو غالب سیستم لري په یو ځای کې ږدي په ملاستې باندې که نه لکه نه پوهېږم چې دا په کوم طریقه دوی په ملاستې باندې تللی هم نه یم هدیرې ته دوی نو د معلومات چې لنو چې ویلي مې او ما له خپل استاد څخه پوښتنې کړي دي بیا یو تیږې ده ورپسې ږدي او سریښې او بس دا رقم هغه د په مځکه کې دوی نه خښي دوی دا مړی د دایم لپاره په هماغه ځای کې پروت وي او که هغې ځای نه بېسته کوي نه دایم لپاره هملته پروت وي ځکه چې هغه ډېر یو پخوانی هدیره او دا خپله یو سرپرست لري یو باغوان لري ساتي دغه د ورځې له خوا نه کوم ګلان او کوم هغه چې دي کوم دغه اپارتمان کې کومه غلطي راشي د برق له لحاظ نه یا د ساختمان له لحاظ نه دوی سرپرستي کوي دوی همیش لپاره هملته ساتي چې یو څوک په هېواد کې مړ شي که د هغې د اوسېدونکي څومره ورباندې خفه وي او که یوازې خپلو خپلوان یې ورباندې خفه وي او په غم و ښادۍ کې خلک راټولېږي نه دوی خاص دومره غم نه تجلیل کوي او نه دومره هغه غم صرف هغه کومه ورځ چې خپل فامیل یې خاص لږ که هغه کور کې زاړي هغه د کنې باندې نه زاړي او نه کوي چیرې وایي چې څوک مړه شو نو زه هم دلته نه نظمه کېدی چې زه بیا تاسو سره وغږېږم اوس دا قطع کېږي دا کمپیوټر مې نو بیا وروسته کېدی چې تاسو سره ارتباط ونیسم قدرمن ورور زاهدي صاحب له تانه ډېره مننه کومه چې د نړۍ د هېوادونو په خپرونه کې د ایټالیا نه موږ سره حاضر شولې او قدرمنو اردوونکو ته مو د ایټالیا هېواد په باره کې معلومات ورکړم له تاسو هم ډېره مننه کوم او د خپلو قدرمنو اردوونکو هم ډېره مننه کوم چې تر دې وخته یې راسره د نړۍ د هېوادونو خپرونه د ننګرهار ملي راډیو څخه واورېده او د نړۍ د هېوادونو په خپرونه کې د ایټالیا هېواد په باره کې د مطیع الله زاهدي نه معلومات واورېده که په پای کې خپلو خپلوانو همداشان ټولو افغانانو ته څه پیام لري مهرباني وکړه د ننګرهار ملي راډیو میک ستاسو په خدمت کې دی تاسو اول تاسو څخه ډېر مهرباني کوم چې د ننګرهار ملي راډیو تاسو ما ته دومره وخت راکړی تاسو سره زه خپله دا خبرې تاسو سره شریکې کړم او اول تاسو هم ډېره مننه کوم او خپل هېوادوالو ته
یو خواهش لرم چې هغه چا خبره د تعلیم له لحاظ نه هر قوم او هر خلک چې ما لیدلي دي یا ما تعلیم کړی د خپل او یا ما لوستلي او ما لیدلي دي د تعلیم یوازینۍ لاره د تعلیم پر مخه د خپل مشکلات که هغه اقتصادي مشکلات دي که هغه هر مشکلات چې پر مخه بوځي نو غواړم چې خپل هیواد ته پاینده کې خپل تعلیمونه په خپل هیواد کې سرته ورسوي خپل هیواد ته خدمت وکړي او دغه داخلي جنګونه یا خارجي جنګونه ډېر څه خلاص واخلي او کومې دغه حملې چې په خپل هیواد کې دا موږ خپل افغانان استعمالوي خپل ګاونډي هیوادونه یا د پیسو له لحاظ نه یا د یو بل چا لمسون له لحاظ نه یا نه غواړي په افغانستان کې یو امنیت راسي باید دې خبرو څخه صرف نظر چې خپل تعلیم خپل هیواد په خپلو مټو جوړ کړي چې ټوله دنیا وپوهېږي چې یاره افغانستان هم نن یو هیواد دی چې په نړۍ کې نوم لري او خپل افغانانو په خپلو آباد کړي او نن سبا په خپله سرپرستي کوي چا ته احتیاجات نه لري او حتی زه له هر افغان سره که هغه هر څوک د هر ولایت ډېره مینه لرم او په خپل زړه کې ورته ځای ورکوم او غواړم د یو سوکاله او د ښې آینده په هیله ورته یم او له تاسو څخه هم ډېره ښه مننه کوم او ښاد او آباد او بریالي اوسېږئ د ښه چارو د ښې هیلو او د ښه خواهش په هیله یم تاسو ته مننه زاهدي صاحب ښکلې خبره دې وکړې او که په اخره کې افغان ځوانانو ته څه ویل غواړې اکثره ځوانان دې د نورو هیوادونو ژوند ته ډېر خوشحالیږي چې په اروپا کې داسې ژوند دی او دا دی وغه دی هغو ته څه پیام لرې تا بل ته د هغې ژوند لیدلی وي ما غوښتنه دا ده که اصلا زه څه ووایم د یمې تاسې د پښتو له لحاظ نه وایي دا بدنیته ده بدنیتي کوي وایي ځان خپل رسولی ده او نه غواړي نور افغانان خو زه خیر زه ټول افغانان ورونو ته وایم ما مخکې هم درته ویلې چې خپل تعلیم خپل ځوان خیر په کم شي د قناعت وکړي خو ډېره ښه آینده به ولري خپل هیواد کې هر یو چا خبره هر سړی په خپل هیواد کې ښه اهمیت لري دلته انجینري دلته راسي که ډېر دی زور ووهي یو دوکان کې به کار وکړي د بل چا مزدور وي نه هغه اهمیت په خپل هیواد کې لري چې دی ډاکټر یا انجینري نشي کولی چې په دې هیواد کې هغه وظیفه واخلي او نشي کولی که وایم خو ډېر وخت بعد هغه تعلیم به بیا دلته کوي دوباره بیا به پر مخه بیا خپل ځوان یعنې دلته کوم خاص ځوان نشته ده که هغه ځوانان چې نن سبا د خارج شوقونه لري چې دلته زیاتره ما لیدلي راغلي دي ډېر پښیمانه دي وایي موږ خو هلته ډېر مونږ ویل چې هغه هېواد کې داخل کې بس روپۍ دي راشقۍ به یې خپل ځوان ده ما ورته زیاتره ته ویل یو پښتو کې یو هغه ده وایي د ډول اواز ډېر لرې ځي نو هغه شیان چې هلته خلک ذهنونه لري هغه په دې هېوادو کې نشته ده بعضې ډېر کم هغه خلک چې 20 کاله مخکې 10 کاله مخکې په قوم هاجر سوي دي ژوند یې ښه ده هغه هم دا مشکلات یې طی کړي دي خو اوس نه په اروپا کې هغه خوندونه او هغه مزې شته او نه په نورو هېوادو کې ډېر په مشکلاتو سره مهاجر مخامخ دي د هر هېواد خلک نه یوازې د افغانستان خلک باید خپل ځوان په خپله مخه باندې بوځي په افغانستان کې زه منم چې امنیت نشته خو یو ورځ نه یو ورځ به راسي امنیت به راسي همدغه ته بچی چې نن ورکلنې په اووم صنف یا شپږم صنف کې سبا ته له پوهنتون نه فارغ خپل هېواد ته په خپله په درد خوري بیا هم ظاهري صاحب د تا نه ډېره مننه کومه چې د نړۍ د هېوادونو په خپرونه کې راسحاضر شوي او د ایټالیا هېواد په باره کې مو معلومات ورکړم خوشحاله اوسئ ښه ژوند درته غواړم ستاسو د لا بریالیتوبونو په هیله هر وخت هرکلی درته وایو خاکسار صاحب او تاسو څخه ډېر مننه چې د نړۍ په خپرونه کې ما ته برخه راکړله او زه تاسو سره ډېر خوشحاله یم د ښه ژوند او د ښې چارو ټول افغانانو ورونو ته او بالخصوص تا ته وړاندې کوم ښاد او آباد او بریالي اوسېږي د خدای په امان قدرمن اردونکو د مطیع الله زاهدي نه ډېره مننه کومه چې د ایټالیا هېواد نه ما سره د انټرنیټ لارې آنلاین شلو او تاسو ته د نړۍ د هېوادونو په خپرونه کې د ایټالیا هېواد په باره کې معلومات درکړم په دې تمه چې دا خپرونه ستاسو لپاره په زړه پورې واقع شوي او د ایټالیا هېواد په باره کې کوم معلومات چې هغه هلته لیدلي وو او تاسو ته یې وړاندې کړم په دې تمه چې دا خپرونه ستاسو لپاره په زړه پورې واقع شوي قدرمنو اردونکو که د دې خپرونې په اړه کوم انتقاد پیشنهاد نیوکه لرئ تاسو کولی شئ چې د ننګرهار ملي راډیو ټلویزیون د پوسټ بکسونو لارې د لیکونو لارې موږ ته راولېږئ او د لیک تر شا ولیکئ چې د نړۍ د هېوادونو د پېژندنې خپرونه او که د انټرنیټ اسانتیا ولرئ په www.nننګرهار.com کې موږ ته خپل نظریات او غوښتنې رالیږلی شئ تر بلې خپرونې پورې ما خاکسار زیب او سره ټولو همکارانو ته اجازه راکړئ تاسو ته ښه ژوند غواړم د خدای په امان